السلام علیکم. افغانستان ته راغلی هندوستان ته د علاج لپاره. اوس د افغانستان نه راغلی. دا څه کوي وراره ته لکه چې ما پېژنې چې داسې روغبړ کوئ. نه ماما ما باندې مې د خپل وطن خوشبو ولګېدله ځکه مې درسره یونه دغه وکړه. وخت پاتې شي. وراره تا خو څه ونه ویل. نه ماما ما دا ویل که نه چې دا یو میاشت کېږي زه هم هندوستان ته د علاج لپاره راغلی یم. دا خو لا ښه شو ته به بلد شوی وراره داسې یو لایق ډاکټر به درته معلوم نه وي. تاسو ویوه ماما تاسو ډاکټر راته معلوم دی چې په یو نسخه باندې توت ته وخېجئ. ما توت ته خېجوي؟ نه ماما مرض دی یادوم چې مرض به دې توت ته وخېجئ. راځه چې زه دې ډاکټر ته بوځم. وراره زه خو په ژبه هم بلد نه یم. وا ماما څه غم یې کې زه خو بلد یم که نه زه به دې ترجماني وکړم. راځه डॉक्टर से भी इजाज़त है. आ जाओ मेरे दिल के टुकड़े. دا څه وایي وراره؟ डॉक्टर से वही राज़े د زړه ټوټو. راځه भाई कैसे हो? ठीक ठाक. बैठो. मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये अफगानिस्तान से आया है. دا څه وایي؟ डॉक्टर से वही ته لکه چې افغانستان نه راغلی. او ډاکټر صاحب همدا اوس د افغانستان نه هند ته راغلم. क्यों बाबा अफगानिस्तान में डॉक्टर नहीं है? دا څه وایي ډاکټر؟ डॉक्टर से वही چې ولې افغانستان کې ډاکټران نشته. ڈاکٹر شته خو دوا بے کیفیت ده لکه بوس چې پکې اچولی وي. डॉक्टर साहब ये बोल रहा है अफगानिस्तान में डॉक्टर बहुत है लेकिन दवाई जो है ना वो वाखर है. वाखर क्या मतलब? वाखर? घास. ओके बाबा डरने की कोई बात नहीं है. बाबा कोई बात नहीं है मैं आपको थोड़ी सी दवाई लिखता हूँ. कोई डरने की बात नहीं थोड़ी सी तकलीफ है. دا څه وایي؟ मामा डॉक्टर से वही چې ناروغي دې ډېره خطرناکه ده. معمولی خبره نه ده. زړه دې سوری شوی دی کولمې دي یو بل کې تاو راتاو دي او سر دې هم چینجي کړي دي. دا څه وایي؟ نو زه خو یې نه وایم ډاکټر وایي. نو اوس به څه کېږي؟ मामा زه در سره یم راځه له ما سره باندې زه دې پوهوم. راځه ओ भाई टेस्ट मेस की जरूरत नहीं है दवाई लेके आओ. دا څه وایي؟ डॉक्टर से वही چې دا ټول ټسټونه وکړي او بیا راشي. هو وراره اوس به څه کوو؟ پیسې دې څومره له ځان سره راوړي دي دا راته ووایه. $1,000 را سره دی. ماما دا خو کمې دي. ته داسې کار وکړه چې وطن ته زنګ ووهه ورته ووایه چې $2,000 نور راولېږه ځکه دا ټسټونه ډېر قیمته دي. ډېر نوجوان یې بیا کړه زه خو د اردو په ژبه پوهېږم ډاکټر څه وایي او ته څه وایې. دا راته وایي چې د ورځې څو کسان چې کوې ملا دې ماته شه خو ته یو بل کار وکړه. ځمکه ښخ شي